حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی، دا دومره لوی سړی ولې و؟ زما په خدای قسم دی که زه دا خاورې په سترګو کې واچوم د ده دا خاورې خپلې سترګې د دې قابلې نه ګڼم. دا ولې دومره لوی سړی و؟ ځکه چې د داسې حسن لیدلی و، هغه حسن سره رابطه او تعلق جوړو چې دا د دنیا حسنونه ورته هېڅ ښکاره کېد. اوس زه درته دړه یو خبره وکړم. دړه په سن 65 کې مې دی د خاورو ډیري لاندې چې پروت دی دته ووایي په مکه معظمه کې چې داسې څه شی راته وښایه. دا خبره مې نه کوله خو بس اوس خولې ته راغله، عمر کې مې نه ده کړې چاته. داسې څه شی راته وښایه چې دا ستاړه کې کوم درد دی چې دا مونږ کې ملک پیدا شي. ګالې بېګاړه ټکی وویو زما په دې ځای چوف د شپې چې وده شومه یو کوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولاړ او زمونږ یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ چې زه ورغلم ما ته ویې زه ورځه دننه حضور ولاړ دی چې ورننوتم زما دې په خدای قسم یې دی غاړې ایستم چې غاړې ایستمه اوس زه درته څه ویلی نه شم، هغه وخت اوس تېر دی. خو سهار چې ده ته رالمه نو مسجدات ما ته بس غږ به نه کړي خو تا څه غوښتل درته میلاو شو. تاسو خیال راغی نو په ښایست زما د یار نه دی خبر سو، که خبر شي پرې به نه دي دغه درسو. دا د یار په ښایست خبر شوي، مونږ د یار په ښایست نه یو خبر، ځکه تبای غرق یو، نم سترګې ښه ویني نم غوږونه ښه اوري. زه حیران یم چې د میاں عزیرګل اسیر مالټا رحمه الله تعالی و تبارک یو خبر را یاده ما ته وی چې هغه به ما ته بجلیګر وي بجلیګره خبره وره دوه ټکو تاریان چې یو نن درې نیم سوه کاله مخکې په دې ملک کې دا دومره لوی علم چرته و چې د رحمان بابا کړی هغه باریکات د تصوف چې ده په یو شعر کې حل کړي دي نن 1000 کاله مخکې امام غزالی تیر شوی دی هغه نه دي حل کړي. نو په دې صوبه کې دا دومره لوی علم چرته و چې ده کړی یو دې تاریان یو یې د حاجي صاحب مرحوم نوم واغستو چې ده تاریان ما چې د ده په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره عظیم عشق چا ورومنډل. دا د عزیرګل میاں صاحب خبره ده د نن 20 کاله مخکې. عزیزانو بنیاد د خبرو ږدو د رحمان بابا په یو شعر هغه وایي چې کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هچا نه ډوبېږي که څوک نه که په دریاب باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا. احمقان څه ته وایي؟ ټولو وایي بې عقله هغسې شور سره وایه. دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نه که په دنیا باندې غرض. دا دنیا چې په آباده ده وای دا ټول کمقل دي. دانا چې وي په دنیا غرض نه کوي. دا څنګه وي؟ دا داسې ګوره واورئ محمود غزنوي ته یو ښځه راله چې صاحب زما د زوی نه
یو هندو ګوته غوسه کړې ده. هندو وی په ما د رزق حرامي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې ټول هندوستان نه نی اغستی او د سومنات بوت مې کابل ته نی راوړی چې زه روټۍ ونه خورم. تیاری وکړو او په هندوستان ورغی. چې په ورغی اسلام دې ته وایي، ایمان دې ته وایي. خبره مې دا کوله چې محمود غزنوي هندوستان ته لاړو، چا ورته وی دلته ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه بزرګ دی، ډېر لوی فقیه و. چټې ورولېږلو چې بادشاه دې غواړي. ابوالحسن خرقاني ورته جواب ورکړو چې ورته چې اوسګار نه دی. اوس په ایمان وایي چې موږ د اشنغر ملیانو ته ډیپټي کمشنر جواب راولېږي چې ډي سي صاحب دې غواړي نو پاتې به شو. هسې خبره لږه تېزه کوئ. زم داسې یم ښار کې چې ما ډي سي وغواړي نو 15 ټوپه مو وامه، موږ ټول دغسې وي، پاتې به شو. اوس ابوالحسن خرقاني ته بادشاه جواب رالیږي چې بادشاه دې غواړي. ورته چې زه اوسګار نه یم. محمود غزنوي وایي چې نه راځي. وایي جي هغه وایي چې زه اوسګار نه یم. چټي ولیکلو چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دي چې د بادشاه وخت اطاعت کوئ، نو ابوالحسن ته ولې ماله نه راځي؟ د هغې په سټې ورته ولیکل چې بادشاه سلامت ته پوه نه یې په دې آیات. دې کې ترتیب دی، اول اطیعوا الله دی، بیا اطیعوا الرسول دی، په درېمه درجه کې اولو الامر دی. نو زه د لا خدای تابعدارۍ نه مزګار نه یم، مخکې رسول پاتې دی، نو ته خو درېمه درجه کې. دا یې ورلیکل وبکي څوک؟ ته خو درېمه درجه. محمود غزنوي مسلمان وکړ چې دا چټ ورغی په خپله را روان شو. چې را روان شو او د محمود غزنوي جونګړې له راغی، سړی ورغی چې بادشاه راغی. وی راځي به که نه؟ راځي به. محمود غزنوي چې ورننوت هغه په ناستې لاس ورکړو داسې. والکه زه خو به تا ته پاسم او نیلې چیلې به هله کېږم ستا خانه او نوابۍ ته او بادشاهۍ ته او وزارت ته به نیلې چیلې هله کېږم چې داسې درته کوم که نه. او چې داسې نه کوم نو په تو پرې ولم که نه ولم. ضرور شه خوار ورته په ناستې لاس ورکړو. چې لاس یې ورکړو محمود غزنوي څنګه راغلی؟ وی صاحب په سومنات باندې حملې کولو ته راغلی یم او دا چل دی دا چل. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته تقریر شروع. ښه تقریر چې ورته وکړو. بیا خپله خلقه ورکړه. پخوانو بزرګانو چې کومې خلقې وي ورکړه. وی بچیا چې کله په سومنات حمله کې دا خلقه واچوه او 2 رکعاته نفل وکړه او ورځه پې، خدای به دې کامیابوي. چې محمود غزنوي تلو نو ابوالحسن خرقاني ورته پاسېده، هغه لاس نه ونیو. وی صاحب زه چې رالم مېلمه هم ته راته پانسېدې، اوس چې ځم نو راته پاسېدې. وی چې رالې ځکه درته پانسېدم چې په سر کې دې د بادشاهۍ نشه وه، نو دا مې درته ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلق هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه آږي. وی نو اوس راته ولې پاسېدې؟ وی اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د بادشاهۍ نه ټوله نشه ووته، زما غوندې ګدا شوې. نو چې ګدا شوې درته پاسېدم. ګدایان دغه خلق دې خوا وګورئ. افغاني صاحب ډېر لوی سړی، د دیوبند علماو به وی چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغاني عمره علم په ایشیا کې د چا نشته. ما ته د دې انسان متعلق افغاني صاحب نه تپوس کړی، زه به میاشت کې یو ځل ورته راتلم. ما ته وی بچیا نور تپوسونه مه کوه، خو په عشاقو کې ما زما سترګو د ده غوندې عاشق نه دی لیدلی. دا دغه الفاظ تقریر یې کولو. کرامت باندې کرامت بعد الموت دا زمونږ د عقایدو مسله ده. کرامت بعد الموت حق دی
اگرچه اوس په مونږ کې لوبې شروع دي، لوبې. زه دیوبندی یم. دیوبندیانو عقیده ده کرامت بعد الموت حق. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه نه لوی دیوبندی بل نه و، غوږ کېدی. دلته دا بعضې روټي خلاص خبرې اترې کوي، خو زه ورسره پوهېږم. مولانا تھانوي وایي چې یو بزرګ ته یو سړی راغی چې د دې قبر حال به ما ته څنګه پته ولګي، د قبر. او اسانه خبره، اسانه. که څو ورځې پس زه مړ شوم، ما سره کاغذ او قلم په قبر کې کېده، او چې ما باندې لاندې څه تیر شوي 3 ورځې پس راشه، ما به کاغذ په قبر د پاسه ایښی، راشه پړوي. دا د مولانا اشرف علي عقیده ده. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ دا د مولانا تھانوي عقیده ده. او د هندوستان مکه به د مولانا اشرف علي صاحب علم هم پیدا کوي. بزرگ وفات شو، کاغذ او قلم ور سره په قبر کې کېښود. 3 ورځې پس چې لاړو، کاغذ پاس پروت د قبر د پاسه، په هغې کې لیکلي چې بچیه د قبر معامله ذوقي وه، ما وسکل او ته را روانې. کوم شی چې د ذوق سره تعلق لري، آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. که راځي؟ په بیان خو نه راځي. هلکه ګوړه څنګه شی دی؟ اوس که زه تاسو چې ګوړه ډېره خوږه ده که نه، او تا په عمر کې ګوړه نه ایسه کړي، نو زما په ډېرې خوږې ټکي به ته پوه شې، او که لږه مې درکړه په ټکي به پوه شې. اوس ګوړه ذوقي شی دی، اوبه ذوقي شی دی، روټۍ ذوقي شی دی، تریخ او خوږ ذوقي شی دی، سکلو سره تعلق لري. ورته وی د قبر معامله ذوقي وه، ما وسکل او ته را روانې. بیان درته نشم کولی، خو یو ټکی درته کوم چې پیغمبر په حدیث کې کومه نقشه د قبر بیان کړې ده، په هغې 14 ایمان لره. ما سره همغه معامله وشوه چې کومه معامله پیغمبر په حدیث کې ویلې، آتاه ملکان وغیره وغیره. دا د مولانا تھانوي رحمت الله علیه الفاظ. دی خوا وګورئ، افغاني صاحب تقریر کوي چې یو 2 دوستانو، دواړه بزرګان، یو چرته تللی چې راغی، دا بل یار یې مړو، په کفن کړی او جنازه یې تیاره وه. دی ورته داسې ودرېد، نو ورته وایي چې سروې سیمینا به صحرا مې روي، سخت بے مهری کې بے ما مې روي. څومره بې وفای چې بغیر زمانه روان شوې. یاران خو بې یاره نه ځي که نه، که ځي روټي خلاصو چېرته یاري ماریم کړې ده. تلوارم د لنګر ته نن زم ورته پاتې یم. دې خوا وګورئ، یار ته ولاړ دی او ورته وایي چې سروې سیمینا به صحرا مې روي، سخت بے مهری کې بے ما مې روي. دومره بې وفای چې بغیر زمانه روان شو. اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی. دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا، نو ته چېرته په بله تماشا پسې روان شو. نو یار یې ورته د جنازې نه لاس راوویستو. ما په دې خبره پوهېږئ؟ دې ته وایي کرامت بعد الموت. دې خوا وګورئ، علامه ثناء الله پانی پتی په تفسیر مظهری کې وګورئ، یمحو الله ما یشاء په ضمن کې. اوس علامه ثناء الله پانی پتی عمر علم دی، یو مولا پیدا کړي، نو بیا دې په اعتراض نه، ته اعتراض نشته. او که د کویت میت پس خردوال الولو لپاره څه خبرې اترې، نو هغې سره زما کار نشته، هغې سره زما کار نشته. زما کار دې سره دی، واورئ واورئ په دواړو غوږونو. دیوبند سره مې رابطه او تعلق دی، په خدای قسم چې هر مشر ژوندی ولی او ژوندی بزرګ. د مولانا اشرف علي کور ته او قبر ته او جومات ته د شپې په 9 بجې تلی، په تانبون کې. چا د ناستې ځای مې ولیدو، خلوت مې ولیدو، جومات مې ولیدو، قبر مې ولیدو. مال خدایه چې دی دې نه بزرګ کړی، نو بل به دې څوک بزرګ کړي؟
د مولانا مدني کور مې چې ولیدو، د شیخ الهند کور مې چې ولیدو، د مفتی کفایت الله کور مې چې ولیدو، چې دا دې نه بزرګ کړی څوک به دې کړي.